کې تا ښه وکه په ښار کې تصفیه شروع ده د ولایت څخه دوی غورځېدلي ماخستن یې مکمل ولایت ایله کړی دی ساري موږ ته اجازه پکې نه راکوله چې دلته دغه نه وي د خلک دلته یو څوک مخ پټ نه وي یا خوږ ونه رسېږي نو باره کې دغه راکړي اوس دا په ښار کې تصفیه د خیره شروع ده د فراه مجاهدینو زموږ د کندهار کې ته ښه دغه تصفیه شروع کړې ده د ښار د ماښام راورسېد د هغه مو دا کلي ته دا کلي وو دا درې ته دا چې یو طرف او بل طرف دا کلي ته د وطاقونه مو تقسیم کړله چې دلته څوک داسې نه وي چې مجاهدین موټر روان یا یو دغه پر وکړي دلته واضح وې پرون یم پر لنجر باندې شرفي والا ټکان کړي وو نو ملا خوشتوي وو دوه نفره شهیدان کړي وو دوه یو راکټ ټاکې په کړی وو د لنجر باندې ښه سم نه دي وطنونه سم نه دي وروره تلاشۍ غواړي چې تلاشۍ و تصفیه ښه سمه غواړي مجاهدین غواړي نو اوس د غزني کتاب را روانه د هغه هم د دې ورته سره تقسیموو دا نور ملا د غرو په سر باندې یو وطاق داسې ورسره اچولی دي نو دغه کار دی وروره دا خو دغه خبره نه ده نو خو زه دا همدلې یم ښه ماخستن د ولایت حکومت مکمل کړلی دی اوه غورځېدلې پاکې ولایت یې کړی دي دغه یو څو دوستان یې پاته ول ما په خیاله د هغه چې خبرې په هغه سره دغه وي نو زه وایم ما په خیاله د دغه پر چا میمونتۍ کندهاري طلا او د مېږي لار ده که څنګه دی ښه ولایت کې تصفیه روانه ده ولایت تصفیه روانه ده نه کې دغه ویل چې نه کې دغه کار په وشي داسې نه وي چې کورو والا کار په وکړي یا ما دا د اوسانګر د یو چې دا کور دغه نه غواړي کور والا هم دی وي چې دغه یې هم دی دلته رعایت نه شته چې د حکومت سره مخالف وي ګره دغه د اوسانګ ونیکه بلکم دا زه په خدای دې خیر ده کې وروره مبارکي درته وایو ښه دی چې دا ولایت خو د منځه څه ولاړې وروره خیر ده چې ستاسې مبارک شي وروره و نور ته زموږ د خوا مبارکي وایاست بس خو داسې دی چې ډېر دغه مه کوئ الله خدای تعالی دې دغه کړله خدای پاک نور مشکلات نه راولي الله دې د دوی مخ نور هم تور کړي د خدای دې بیا افغانستان ته بیا خدای د دوی قدم نه راولي من تاجکستان ته تښتېدلې جاوه شپږ مهینې تیاري ورته ولاړې وې د محاصرې دپاره د بیولې وې د ترخکې وې د ساده ترخکې عاجي وکه نو دغه ترخکې ته ولاړې وې ورمه شپه مشران وو څو کسان یې نور وغورځېده بستي چې دغه څه چې پاته وه د برۍ کې هوا په خرابه شو دوی د خبرو دغه شروع کړي والله چې خلیفه صاحب سره دوی خبره کړي چې موږ یې ودرولو ښه نو چې موږ یې ودرولو باره چې ورته ودرېدو اوس درولي او دغه شپه وه دلته چې دا دوې شپې د ورم شپې زموږ چې د شپې خو ښه کار وکړي د دربینانو کار به کوئ چې دلته به د دربین شپه شوله با سره دربین ته به کار رسېدی دوی به زموږ د خلیفه صاحب سره به مشرانو به موږ ته دغه وکړي چې هغلته خبرې سره شروع دي او هغه دغه و چې دا برایې دا نور د استاد سره وغورځېدله دغه تیاري نور سیاسونه مکمل پاتې دي بیخي ډېر ذریع بیا یو بل چېرته دی ښه ازا سید خدای پاک چې خیر درکړي د هغه معلومات مې درسره کوي د بعضو ځوانانو اوس هم زړه ته نه لوېدل ول پنجشیر نه دي پاته ول دا څو ګټ دی چې فتح کېږي ما له جیب پلار ښه سم دم پاته دا خو بل وارې خو دوی خان بوالي وروره به دغه واټساپونه خو دوی سره خراب کړل چې یو دانه وروره په ګروپ کې سره لینګ یو دانه نشر کې څنګه یو ځای ولي چا ورته هم ناستې وي ورته ګرځي نه باره یې نشر کې ښه بالا وروره جانه باره زور کړل ته ولاړ هغې نه در هغه نه چې نشر کې ته خپله چا به کوي نه پاتې نشر کې زور ته ځي دغه زر نفر یې نشروي لږ زرو ته ځي دا داسې حساب دی وروره که دوی موږ د یو خلکو ورته په کندهار کې ورته ټاکان دلته یوه زنګ ما سره ووالي په کندهار کې داسې دې کار دی بارمان بس صحیح دی کوئ چې هر مراسي د خوا راپورته کېږي ټکان کوئ موږ دلته په جنګ اخته چا ته ټکان کوئ دغه دی موږ دلته په هغه مازدیګره موږ په جنګ هلته بوخت وو جنګ باره په موږ باندې امر وشو چې جنګ به دا سکوت یې ودرېږي خبرو ته سپینږیري را واچول که دې لس کاله سپینږیري ما خپله دلته کمندانۍ ته ورسېده دغه ته مې داخل کړه شربې ته د بیا راغله دوه ورځې مخکې د جنګه سره خبره سره وکړه دوی چې ما هلته باره جنګ مخکې را سره ووتل دا بل پرون مازدیګر چې موږ به را دوی وایي شاته سیمېږو ته جنګ موږ خبره سره دا خبره دوی نشرول و یو وروره زموږ نشرول زموږ د دوی هغې فرق څه دي ونیکه بلکم د انډوا سړی ازا سید سمه ده دغسې معلومات مې درسره کوي چې پنجشیر فتح سو بس تا د بیخي د خوښۍ سیر دی سید سمه ده نو اوس کار و خدمت ستا جې خواته کامیابه وه انشاءالله مو وساته وایي چې خدای ګوره نور مشکلات داسې نه پېښوي دا چې اوس کوم کنار کې ځله او د اوس شته خامخا دغه څه نو تصفیه ښه خوندوره تصفیه غواړي او مجاهدین انشاءالله ډېر را روان دي د غزني کې را روان ده تقریبا 3,500 کس هغه هم را روان دي ښه زه سید د میدان ښار هغې خو بوند رسېدلي مخستان هغه ولاړ هغه خوا جنوال سړی هغه
ټانګان شو دي او نور د دې موټرانو شا چا نیول شوي چې د دې زردارانو ملګرو سره چې په مدني سره د دې دغه راته ولاړ دي د زردار یو ځل اوس په لاس ورکړي دغه چې تېل راچوي ته په کار دی نو هغه د هغه څه اوس په یار رسېدلي مدني بس دغه اوس چې کار خلاص کړي موږ دغه ته ورسېدو بس تصفیه شي اوس ښار ته زه سید سمه ده نو تال کار و خدمت نسته تانیا به سلامونه مې ورور در سره کوه چې نه خدمت دروازه دې سای مات کوه